نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة د علم حاصل الفرض دی په هر مسلمان نارینه او خزینه باندې نو په دې وجه علما وایي چې ضرورت دین علم حاصلول په هر نارینه او خزینه باندې فرض دی ضرورت دین کوم شی دی یو مسلمان عقیده باید صحیح وي که هغه نارینه وي او که خزینه وي هغه ته د صحیح او غلط عقیدې معلومات وي دویم فرائض او واجبات علم ورته وي چې د الله تعالی له طرفه کوم کارونه فرض دي او کوم کارونه واجب دي مثلا منځ روژه زکات حج چې دي فرض اعمالو د صحیح ادا کولو علم ورته وي دریم نمبر د حرام او حلال په منځ کې فرق کول په دې وجه هر نارینه او خزینه باندې تعلیم فرض دی چې د حرام او حلال په منځ کې فرق وکولی شي دریم نمبر په معاملاتو باندې پوهېدل په معاملاتو باندې پوهېدل چې د یو مسلمان حق ترې ضایع نشي چې هغه په دې پوه شي چې کوم معامله صحیح ده او کوم معامله غلطه ده پنځم نمبر اخلاقیات د مور او پلار حقوق د خپلوانو حقوق او که خزینه وي د خپل خاوند حقوق د اولاد تربیت د همسایګانو حقوق او د هغې سره ښه چلند او که نارینه وي د خپل میرمنې حقوق او د مور او پلار او د اولاد حقوق پیژندل نو پرته له تعلیم څخه ټول حقوق پیژندل او بیا ادا کول ناممکنه دي نو په دې وجه په هر مسلمان نارینه او ښځینه باندې تعلیم فرض دی همدارنګه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې څومره تعلیم امت ته ورکړی دی هغې څخه نارینه صحابه و کرام استفاده کړې ده او همدارنګه ښځینه صحابیاتو هم استفاده کړې ده او څرنګه چې نارینهو د علم زده کړو او بیا یې امت ته وړاندې کړو نو همدارنګه ښځینهو هم زده کړه کړې ده او امت ته یې په ښه شکل تعلیم وړاندې کړی دی د امت محدثینو هم هیڅ فرق نه دی کړی چې نارینه صحابي څخه روایت شوی کوم حدیث وي هغه قوي دی او که ښځینه صحابیه څخه روایت شوی کوم حدیث هغه ضعیف دی نو داسې نه ده څرنګه چې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د روایت درجه ده همدارنګه د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها د روایت درجه هم ده څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د روایت درجه ده همدارنګه د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د روایت درجه هم ده او په دې وجه تعلیم حاصلول او بیا تعلیم امت ته ورکولو کې نارینه او ښځینه دواړه برابر دي صحابه کرامو په وخت کې چې کومې علمي غټې حلقې وي په هغې کې حضرت عبدالله بن مسعود حضرت عبدالله بن عباس حضرت ابو درده حضرت موسی عشری حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین همدارنګه د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها یوه غټه حلقه وه چې خلقو ته یې به تعلیم ورکولو په صحابه کرامو کې شپږ مفتیانو په هغې کې یوه پکې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وه او په صحابه کرامو کې فقهاو یو پکې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها 45 کاله په خپلې حلقه کې تدریس کړی دی نو د صحابه کرامو په وخت کې چې څرنګه د نارینهو تعلیمي حلقې وي همدارنګه د ښځینهو تعلیمي حلقې هم وي نو موږ ته پکار دی چې څرنګه د نارینهو د تعلیم او تربیت خیال ساتو نو همدارنګه د ښځینهو د تعلیم او تربیت خیال وساتو نو دا د دین ضروریات څخه دي واخر دعوانا الحمدلله رب